تی وایي خپل وطن بلبل وطن ولاکه یا اسرائیل لرم حقیقت خبر درته کوم د اسمانه راشوه سوی یم ځمکې تکیه کړی یم دلته د دا کډو اوازې سولې په خدای حال کې مې وچ شوه یا خدای چیرې اړی چیرې ځې چیرې پر کومه منطقه باندې اړی انډیواله دا لوکان بچیان ګردلې پیدا سوي د پیدایښت یې دلې سوی دي اندازان ما واده دلې کړی دي نو باره ته سوچ ورته ولګوه چې ډېر وخت دی که لږ وخت نن مې عبدالرازق دی 40 کاله اوس مړه کېږي چې راغلي د هغه د بیلچې کار دی د هغه د روزانې کار دی تا واردله نن د دې مزدوري کړې نن دا مزدوري کړې خو موږ 5 روپۍ ولاک سره یوځای سوي تا واردله 5 روپۍ ولاک سره یوځای سوي انډیواله دغه یې په دا خښته اخته یا د یو بل وزانه کوو یا د یو بل دغه کوو دغه یې په دغه سرانانو کې پراته وي 40 کاله مې کېږي په خدای کوم د خپل ملک ته وزلو ورغواړي هلته چې ورسم روزګار نشته کاروبار نشته قریبان مې پراته دي دوستان مې پراته دي هر څه مې پراته دي کاروبار نشته چې ټلیفون وکړو وایي وروره مه راځه که ښه که مه راځه دلته لا یو د بانجړو د یو دالو دا پیدا شي بیا هم شکر پر کښلی دی په روغ صورت چې الهي پروردګاره دا ډېره ښه ولاړه ده چې روغ صورت یې که د بل په مزدورۍ کې 10-15 کاله زما کېږي چې ما بیلچه ولیده د ریګو ګاډیانې ما په دا لوړه کې لوړولې په زو خدا کې بس د وې ګټه وې څټه وې ګټه وې څټه دغه دي دغه ماشومان اوس د خوارۍ دي خو نه دي د خوارۍ والله که د خوارۍ دي نو اوس مجبور یې انډیواله څه وکړو دا ډېره ذلیله خواري ده که زر خښته وایه زر واره به ولاړېږي زر واره به کښېنې د شپې به پر 2 بجې زه به دا خښته راځم چشتې مجبور یاره ګرمي ده چې اوس دلته لږ اندازه خټه را باندې ډېره شي یا یې ولې زه خپله د ګرمۍ څخه ډېر بد سیاست لرم مګر مجبور یې انډیواله نو څه پکې یم چې زه وس ولرم زه په دغه لږ دا خټه نه راوړم چې زه وس ولرم زه په دا لږ په دا د اوس تللې دي ګاډۍ لوډۍ په دا ګرمي کې چې زه وس ولرم دا ګاډۍ نه په باروم زه مجبوره یم وروره واده غواړي کور غواړي ځای غواړي بچیان